بسم الله الرحمن الرحیم. معزز سامعین، کوم څه نن سبا د ایشو چلیږي مسله هغه د څه کچره یوه وړکې دی، یوه ښځه دی، هغه والدینو رضایت نه بغیر یوه بل کس سره واده وکړه. شرعي اعتبار نه د دې ښځې وړکې دغه نکاح څرنګې دی. مسله داسې دی چې ګوره کچرې یوه ښځه وړکې واده کوي، هغه دپاره والدینو راضي شونه دغه ضروري مسله دی. پکار چې د هغه والدین راضي وي. که کومې وړکې کومې ښځې والدین راضي نه وي او هغه خپل ځانه نه واده وکړي، نکاح یې وکړه، چونکې هغه خپله راضي دی یا کوم کس سره واده کوي هغه راضي دی، نو دیو دغه دوو رضایت کافي نه دی. پکار چې د دیو ولی سرپرست کوم دی هغه د خبرې باندې راضي وي، هم شیعه فقه هم اهل سنتو. پکار چې هغه ولی نه سرپرست نه اجازت واخلي. که چیرې بغیر د ولی او سرپرست هغه ښځې بل کس سره واده وکړه، د دې څومره زندگی تیریږي هغه حرامو کې تیریږي، مبتل دی دغه شی اور دغه شرعي اعتبار نه دا صحیح نه دی. اور همداسې والدین د یوې خبرې طرف ته متوجه وي. بعض داسې والدین هم شته دي چې هغه یوې رشتې باندې خپله خو راضي دي، مثلا یو وړکی خاښ دی، هغه فیملی ولی خاښ دی، هغه کومه ګرانه دی، هغه یې خوښه دی، مال متال وجې نه، دولت وجې نه، څه شي وجې نه خپله لور هغو ته ورکوي. که چیرې د والدین راضي وي او د هغه لور نه وي راضي او تا په زور اخ کس ته واده که جان بوج کړه دغه ظلم ورسره وکړو، نو دغه لور ته خپله لور د حرامو کې مبتلا که، خپله لور ته د حرام وادیې کې وتغوله. پکار دی چې کله هم والدین خپل لور دپاره واده کوي، نکاح کوي، هغې لور رضایت هم دی نکاح کې شامل وي. که چیرې لور راضي نه وي او مور پلار په زور هغه چاته واده که، نو دغه ټوله ګناه مور پلار باندې رسي او د لورې چې څومره زندگی تیری هغه شوهر سره هغه کس سره، نو دغه زندگی حرامو زندگی دی، زنا کې شماریږي. کوم کس ته نکاح تړي هغه دپاره شرعي اعتبار نه څو شیانو ضرورت دی. پهله هغه کې شاید دی چې احتیاط واجب په بنا باندې کوم کس ته نکاح تړي چې هغه خپله ښځه وړکي او نر وړکی تړي، خپله کې نکاح تړلی شي، یا هغه ځان په یو عالم دین راوستی دی، وکیل مقرر کړی دی، هغه نکاح تړي. احتیاط واجب په بنا باندې پکار دی چې دیو دغه کوم نکاح ولا صیغې یې دا صحیح عربي کې د دیو ولا صیغې تلاوت کی. دویم شی دا دی چې دغه ښځه وړکي یا دغه وکیل قصد انشا لري. قصد انشا مطلب دا دی چې دغه وکیل یا د ښځه او نر وړکی خپله کې نکاح تړي، په کار دیو زړه کې دغه وي چې یاره زه د اوس وخت کې دغه وړکي د فلاني کس ته نکاح کې ورکوم. دغه ته یې قصد انشا او دا لازمي دی چې انسان زړه کې تیر وي، هغه ذهن کې وي. که چیرې کوم کس قصد انشا نه لري هغه نکاح وتړلو، دا نکاح باطل دی، صحیح نه دی. دریم شی دا دی چې که چیرې یو کس دوې درې لوڼې وي، پکار دی چې هغه کې ته معین کې چې دغه دوو درو لوڼو کې زه فلاني لور د فلاني کس دپاره نکاح کې راولم، دغه شی لازمي دی، ضروري دی. څلورم شی دا دی چې والدینو پهله مو د باندې خبره وکړه چې والدینو رضایت هغه پکار دی ښځې وړکې دپاره، وړکې یې پکار دی چې راضي وي. او همداسې والدینو ته هم پکار دی چې هغه کله خپل لور دپاره واده کوي چا سره، نو د هغه لور پکار دی راضي وي. که چیرې لور راضي نه وي نو بیا دغه نکاح باطل دی. همداسې بله مسله دا دی که چیرې یوې دوو وړکیو خپله کې واده کړی دی، نکاح یې کړی دی، والدین نه و راضي، خو بعد کې که چیرې هغه دې باندې راضي شولو، د دیو نکاح بیا صحیح دی، دوباره تړلو ضرورت نشته دی. او همداسې کوم ټایم کې چې ته لور نه تپوسونه کې چې ته د دې فلاني کس سره نکاح دپاره رضایت مترکه یا نه درکه، که هغه ټایم کې ظاهري طور باندې ته ته رضایت نه درکولو، خو ته ته د پاته وه چې د زړه کې راضي دی، بیا د ته وله دغه نکاح صحیح دی، څه مشکل نشته دی.